د وومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. ستاسو کوربه ستاسو دوست ابراهیم مومند یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې. په نننۍ ویډیو کې مو له دې خبرو چې افغان کرکټ بورډ د چیلنج کپ لومړۍ درجه ولایتي سیالیو لپاره لوبډل ویش او مهال ویش اعلان کړ. دغه سیالۍ به په دوو ګروپونو کې په خوست کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې خوست، هلمند، کابل او د بلخ لوبډلې ګډون لري، خو په دویم ګروپ کې بیا ننګرهار، میدان وردګ، فاریاب او د کندهار لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالي کوي. دغه لوبې د روانې اګست میاشتې په 14 نیټه پیلیږي چې هر ورځ به دوه لوبې ترسره کیږي. د سیالیو سیمي فاینل لوبې به د اګست میاشتې په 16 نیټه ترسره شي. دغه راز د دې لوبو فاینل لوبه به په خوست کرکټ لوبغالي کې د اګست په 22 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې به د ننګرهار ولایتي کرکټ لوبډله د خپل تیر کال اتلولۍ څخه دفاع کوي. خو جالبه دا ده چې په دغو سیالیو کې یو ځل بیا له لوبغاړو سره د مور میرې چلن شوی دی. د نور لوبغاړو سربیره فرهاد مومند هغه لوبغاړی دی چې تیر کال اتلې ننګرهار لوبډلې سره مل و چې پښتون کې ننګرهار لوبډلې د اتلولۍ جام هم ګټلی و. خو دا ځل له دې کبله چې په 2013 کال کې د لغمان لوبډلې سره لوبېدلی و او ترڅنګ یې داسې لوبغاړي شته ده چې د نوموړي ځای په ننګرهار لوبډله کې نه جوړیږي. له همدې کبله لوبډلې څخه پاتې شوی دی. دغو سیالیو ته په سلیکشن یا غوروي پړاو باندې نیوکې زیاتې کړي دي. خو به کتل شي چې په دغو سیالیو کې لوبډلې او غوره شوي لوبغاړي په کومه بڼه کرکټ وړاندې کوي او د افغانستان کوم لوبغاړي مخکې تګ ته لاره هواروي.